یو مسجد شجره دی. مسجد شجره پر هغه ځای دی پیغمبر علیه السلام ته یو عربي راغلی برولې د الله رسوله ستا د نبوت یو معجزه راښکاره کړه. پیغمبر ورته هغه درخت ته ویني ده ورته 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 د الله رسول سلام وایي او تا غواړي. هغه اعرابي چې راغلی ورته د الله رسول سلام وایي تا غواړي. هغه درخت ته داسې کږه سوه داسې کږه سوه دا ریښې یې وشکولې په دې مځکه کې راڅکېده راغله پیغمبر علیه السلام ته پرېوته. پیغمبر علیه السلام ټول برته د خپله ځایه ولاړه سه نو اوس پر هغه ځای د نښانې په طور دوی مسجد شجره جوړ کړی دی او دې خواته مسجد رأیه دی. رأیه په عربي کې بیرغ او جنډې ته وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په 8 کال په 8 کال د هجرتو په فتح مکه کې چې راغلی چې مکه یې فتح کوله پیغمبر علیه السلام پر دغه ځای د فتح جنډه ودروله نو پر هغه ځای باندې اوس دې مسجد جوړ کړی دی مسجد رأیه. او د دې څه مخته دستي مسجد جن دی د شیګان ډېر ورباندې راټولې غټ زیارت. پیغمبر علیه السلام د عبدالله ابن مسعود سره د شپې ورغلی جناتو بیعت ورسره کاوه. د احادیث په کتابو کې دا ډېره اوږده واقعه راځي چې عبدالله ابن مسعود یې دلته کښېناوی پیغمبر د جناتو سره بیا پیغمبر راغلی او پر دې ځای باندې دلته د پیغمبر د جناتو سره ډېر بیعت شوی دی نو پر هغه ځای باندې اوس مسجد جن د دوی په نامه باندې جوړ دی. دغه رقم چې سړی ولاړ شي اوس په هغه ورځ باندې خلکو چې تی په حج کې ځي نه به تی عرفات ووینئ نه به منا ووینئ. دنیا روانه د سړی بدې اخیستی. کم سے کم چې حج مې وکړئ باره ورځ ماپښین یو 4 ملګري ټیکسي ونیسئ یو 20 ریاله درڅه غواړي او درځه پر د عرفاتو پر مناو پر مزدلفه مې دی سم راوګرځوو چې سم یې ووینو چې دا اوس څنګه ځایونه وو. په ورځ موږ په دې پوه نه سو عرب نو هلته ډېر خوند کوي یو وایي موږ پر دې لار رالو یو وایي دلته چې کښېناستو یو دلته سړی عرفات صفا وویني منا صفا وویني. او زه به یو بل ځای هم در وښیم د حاجانو ډېر ورته پام هم نه وي. هغه دا دی چې مکه مکرمه یو ډېر ښه میوزیم لري عجایبګر لري چې کله سړی د مکې ټیکسي ته وایي ورته وایي کسوة الکعبه لم یوس هغه یې صرف په دې نامه پېژني. کسوة الکعبه دا یو بلډینګ دی په دې کې دا د مکې پوښ جوړېږي ګرده کال. د دې پر څنګ باندې یو میوزیم دی لري. په هغه میوزیم کې د عبدالله ابن زبیر د وخت عبدالله ابن زبیر یو وخت دلته لږ حکومت وکړي د هغه وخت د مکې آثار در دې اوسه پورې ډېر شان هلته پراته دي. د مکې هغه تنبیله کې ولاړې دي چې غالبا د نن څه 1200 کاله مخکې مکه پر دا تنبه ولاړه. نو بیا د مکې د وخت د هر وخت سکې کې پرتې دي د هر وخت د زمزم لوښ کې پراته دي چې په 300 کاله مخکې خلکو دلته په دې سکو یا دا سکه وه یا دا پلانکی حکومت و یا دا د دې هر شي سره خپل تاریخ لیکلی دي چې دا د پلانکي وخت لوښي دي دا د پلانکي وخت سکې دي دا د مکې. نو هغه چې سړی وګوري بیا سړي ته ډېر ښه خوند ورکړي د سړي په ډېرو خبرو باندې سر خلاص شي.